بسم الله الرحمن الرحیم. كل امر يبحثه الانسان، هغه کار او هغه معلومات چې انسان د هغې باره کې بحث کوي او خبرې کوي او کوشش کوي چې هغه وپیژني، نو د هغې خامخا نتیجه او ثمره موجوده وي چې د بحث نه پس د انسان ته میلاویږي. نو آیا د قیامت د علاماتو باره کې بحث کول او د هغې معرفت د دې څه پیدا شته دی زموږ په زندګي کې او د دې څه نتیجه شته دی که نشته؟ که نه دا صرف مجرد معلومات دي چې انسان خپل رسید او علم کې اضافه کوي. نو د دې خبرې جواب دا دی چې په قرآن او حدیث کې د قیامت ډېر علامات ذکر شوي دي او د دې ډېر فواید دي چې د هغې نه بعضې فواید په لاندې ډول دي. اول، تحقیق الایمان بالغیب. موږ په غیبو باندې ایمان لرو او دا د ایمان د ارکانو نه د الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دی الذین یؤمنون بالغیب. د مؤمنانو یو صفت دا دی چې په غیبو باندې ایمان لري، یعنی غیب هغه شیونه چې ستا نه پټ دي، لکه الله تعالی موږ نه دی لیدلی، نبی علیه السلام هم نه دی لیدلی، قیامت ورځ په هغې باندې ایمان لرو. نو د دې ایمان د مضبوطوالي دپاره موږ د قیامت علامات پیژنو او دا یې ثمره ده چې زموږ ایمان مزید محقق او مضبوط شي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي ما ته حکم شوی دی چې د خلکو سره جنګ وکم څو پورې چې هغې کلمه نه ویلي او په ما باندې ایمان نه راوړی، په اسلام باندې ایمان نه راوړی، او کله چې هغې دا کار وکړه کلمه یې وویله په الله تعالی باندې ایمان راوړه، نو عصموا مني دماءهم و اموالهم، هغې خپلې وینې زما نه محفوظ کړي، یعنی بیا به ورسره جنګ نه کوو او مالونه به ورنه قبضه کوو. وحسابهم على الله، او د هغې حساب به په الله تعالی باندې. والایمان بالغیب یعنی الایمان بكل ما اخبر الله تعالی. په الله باندې د ایمان راوړلو مقصد دا دی چې الله د څه شي باره کې خبر ورکړی دی په هغې باندې سړی ایمان ولري او تصدیق یې وکړي. او اخبر به رسوله علیه السلام، یا نبی علیه السلام د یو شي باره کې خبر ورکړی دی، وصح به النقل عنه، لیکن شرط دا دی چې په صحیح حدیث کې به ثابت وي. ومن ذلك اشراط الساعه، او هغه څیزونه چې الله تعالی د هغې باره کې خبر ورکړی دی یا نبی علیه السلام، د هغې نه یو د قیامت علامات دي، مثل خروج الدجال، لکه د دجال راوتل، د عیسی علیه السلام نزول، او د یاجوج او ماجوج خروج، او یا د یو حیوان چې الله تعالی به راوباسي د قیامت نه مخکې، او یا دا چې نمر به راخیږي د مغرب طرف نه وغیره، کوم چې په صحیح حدیثو کې ثابت دي. دویمه فایده، وفي معرفة اشراط الساعه حث النفس على طاعة الله. په دې سره انسان ته ترغیب میلاویږي چې د الله تابعداري شروع کړي، ځکه بده به ورته ولیږي چې قیامت را روان دی. والاستعداد لیوم القیامه ففيه ایقاظ الغافلین. په دې سره غافل خلک د خپل خوب نه را بیدار شي. وحثهم على التوبه، او هغې ته د توبې ترغیب میلاو شي او دنیا ته به نه مایله کېږي. او همدا کار نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو سره کړی و. کله چې نبی علیه السلام ته دا خبره معلومه وه چې قیامت انتهایی نږدې دی، په بخاري او مسلم کې دا حدیث راغلی دی چې ان النبی علیه السلام قام من الليل، د شپې راپاڅېد، وقال ویل للعرب من شر قد اقترب، یو شر را روان دی او د عربو دپاره د دغې شر نه هلاکت دی. اليوم فتح من سد یاجوج و ماجوج، یاجوج او ماجوج د الله تعالی دیوالونه لګولی دي، نو دغه دیوالونو کې یو دیوال کولاو شو، او په دې حدیث کې بیا راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې دا زنانه راپاڅوئ، ایقظو صواحب الحجر یصلین، چې د شپې منځ وکړي. فرب کاسیة فی الدنیا، ډېرې داسې زنانه چې په دنیا کې بې کپړې خو آخرت کې به بغیر د کپړو نه. او درېمه فایده، ان فيها بیان لاحکام شرعیة و مسائل فقهیه. د قیامت په علاماتو کې د شرعي احکامو بیان او مسائل فقهیه موجود دي. ففي قصة مکوث الدجال في الارض یوم کسنة و یوم کشهر. دجال چې کله راشي او په ځمکه کې به اوسیږي، نو یو ورځ به د کال برابري او بله ورځ به د میاشتې برابري. سأل الصحابه النبي علیه السلام عن ایام الدجال الطویله. صحابو تپوس وکړه د دجال د ورځو باره کې چې دا خو به ډېرې اوږدې ورځې التي یمکث فیها علی الارض، چې په ځمکه کې به هغه اوسیږي. فقالو اتکفي
فی اليوم الواحد منها صلاة یوم. صحابو ته پوس وکړه چې دا موږ کوم منځونه کوو نو دا خو 40 غنټو کې موږ 15 منځونه کوو. نو د دجال دغه یوه ورځ چې د میاشت برابره یا د کال نو هغې کې به موږ همدا 15 منځونه. فقال نبي صلی الله علیه وسلم لا اقدروا له قدره، د هغې اندازه تاسو به ولګوئ. فاستفدنا من ذلك كيف يصلي المقيمون في بلدان يستمر فيها النهار او الليل اشهرا. نو د دې حدیث نه اوس موږ ته فقهي فایده دا راووتله چې بعضې ملکونه داسې دي چې په هغې کې ورځ 12 غنټې نه، یو شپه هم 12 غنټې نه، بلکې میاشتو پورې ورځ هم روانه ختمیږي. نو هغې کې به په څه طریقې سره مونځ کوي، اندازه به لګوي. څلورمه فایده دا ده معرفة النبي علیه السلام باشراط الساعه وهي امور غیبیه لا تدرک بالظن والتخمین. فيه دلالة على صدق رسالته. د دې نه د نبی علیه السلام د رسالت صداقت معلومیږي، ځکه د قیامت باره کې خبر ورکول دا یو غیبي کار دی او نبی علیه السلام ته چې کله د دې پته ولګېدله او موږ ته یې وویله نو د دې نه دا ثابته شوه چې هغه د الله پیغمبر دی او د وحي په ذریعه باندې موږ ته دا خبره وکړه نو رسالت دې ثابت شو. وانه رسول من عند الله فهو سبحانه عالم الغیب والشهاده. قال عز وجل عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا. الله تعالی سره د غیب و علم دی او بل چاته دا علم نه ورکوي مګر که کوم پیغمبر وټاکي فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. بنزم فائدة أن معرفتنا لأشراط الساعة يفيدنا في التعامل معها بالطريقة الشرعية. كل چې منګه د قیامت علامات وپیژنو نو موږ به د هغې سره په شرعي طریقې سره تعامل کولی شو او د دجال باره کې چې موږ ته کله د تفصیل پته ولګي د مهدي باره کې نو شرعي طریقې سره به موږ د هغې سره معامله کوو او شبهاتو کې به نه واقع. شپږم التهيؤ النفسي لما سيكون مستقبلا بخلاف ما اذا كان الامر مفاجئا. موږ ته به دا پته ولګي چې بعضې علامات دا ناڅاپي راځي او د هغې دپاره به تیاري کوو او بعضې داسې دي چې د هغې نه مخکې نور واړه علامات دي په هغې سره به پېژنو نو هغه ناڅاپه نه راځي. وما فائدة دا فتح باب الأمل لأن من أشراط الساعة ما فيه نصر للإسلام ونشره في الأرض وأن دين اليهود والنصارى سيزول. په دې کې مسلمانانو ته یو امید ملاویږي چې دا د یهودو او نصاراو کومه غلبه چې دا به یو ورځ ختمیږي او نبی علیه السلام دې باره کې بشارت ورکړی چې مهدي به راځي او اسلام به بیا نافظیږي. اتمه فائده اشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تطلع لاستكشاف ما غاب عنه ومعرفة ما يحدث في المستقبل من وقائع وأحداث مع تحقيق الشارع للأخبار الصادقة في شأن هذه المغيبات. فطري چې کوم رغبت دی په انسان کې هغه ډکول او فطرت دا غواړي چې معرفت حاصل کړي مستقبل کې چې کوم وقایع او احداث راځي. وإذا كان الإسلام سد طرق الدجالين الذين يدعون الاطلاع عليها كالمنجمين والعراف والكهان إلا أنه أطلعنا من خلال الوحي على كثير من هذه الأحداث. اسلام د دې دروازه بنده کړې ده چې کوم خلک د علم غیب دعوه کوي او نجومین او عرافین او کهان وغیره نو د دې باوجود موږ ته دا ویلي دي چې مستقبل کې به څه کارونه هغه راځي. نهمه فائده ان الايمان باشراط الساعه يقوي الايمان ويزيده. د قیامت د علاماتو تصدیق کول په دې سره ایمان کې قوت او زیادت پیدا کیږي وغیره نور داسې فواید.